د هیواد د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي کابل کې د روسیې له سفیر دمیتري ژیرنوف سره د افغانستان او روسیې د اړیکو په نوي پړاو کازان غونډه کې د شوو تفاهماتو او په دواړه ښځو کاري کمیټو بحثونه او خبرې کړي. کډوالو چارو وزارت د تازه شمیرو په خپرولو سره وایي چې د سرپرست حکومت له بیا واکمنېدو وروسته تېرو نږدې 4 کلونو کې له ګاونډیو هیوادونو 15 میلیونه 90 زره کډوال هیواد ته راستانه شوي دي. امنیتي ځواکونو د کندهار ولایت په سپین بولدک او ریګستان ولسوالیو کې پاکستان هیواد ته د 290 پسونو د قاچاق مخه نیولې ده. د برېښنا شرکت یو تخنیکي پلاوی له ترکمنستان څخه د الوان دښتې تر سب سټیشن او بیا تر ارغندۍ پورې د برېښنا د 1500 کیلو ولټه مزي د لیکټ په ګډون پر ځینو نورو بنسټیزو پروژو د خبرو لپاره ترکمنستان هیواد ته تللی. پاکستانی طالبانو له 2013 کال راوروسته 13 مې میاشت تر ټولو ډیر 315 بریدونه ترسره کړي چې په ترڅ کې د پاکستان د بیلابیلو امنیتي ادارو 355 کسان وژلي او ټپیان کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي وایي له خپل عماني سیال څخه د ایران د اټومي تړون لپاره د امریکا وړاندیز ترلاسه کړی چې د ایران د ملي ګټو او حقونو په نظر کې نیولو سره به په مناسب ډول ځواب کړي. او وروستی خبر دا چې صهیونیستي اسرائیلو غزه کې د مرستو د ویش په یو مرکز په ډزو کې شاوخوا 10 عام فلسطیني وګړي شهیدان کړي او له 150 ډیر ټپیان دي.